یو سړي به د خدای نه سوال کو د پیسو دولت نو یا خدای پاک مال حضرت خضر په مخه راکړي چې دوا راته وکړي او خدای یو نیک سړی هر څوک چې وله راغی وایي څه وی وایي یاره زه د خدای نه مال غواړم وایي حضرت خضر دې غوښتې و زه یې وایي وایم وایي بس ما ته سوال وکړه چې ماله خدای پاک ډېر مال دولت راکړي وایي داسې نه ده داسې وکړه چې ته لاړ شه بازار ته او بازار کې یو مالدار سړی وګوره د هغه نوم زده کړه نو ما ته به هغه یاد کړي زه سهار له بیا راځم چې ما دغسې کا نو حقه دعا به وکړم هغسې به دې خدای کړي هغه وایي دا خو ډېره ښه خبره ده سهار لاړ نو زیات مالدار مونږ خلکو ته زرګران ښکاري ځکه هغوی د زرو کاروبار کوي دې خلکو ته په عرف کې دې لاړ د زرو مارکیټ ته بازار ته یو دوکانونو چکر لګوي یو زرګر دی چې اوس هغه ته به پونډونه دي او مال او زر دي او خرڅېږي غښتلي کېږي او بلا نوکران دي دی ورغې هغه ته کېناسته او ورته وایي چې داسې کار دی چې دی او مخامخ ولاړ دی پیشکي شو ایشه دې خوا راشه وایي څه وی وی دلته څه له ولاړې یاره دا تا ته یو خبره کوم خفه نه شي ولې خفه کېږم وایي دغسې یو نیک بنده راغلی دی او ما خدای ته سوال کړی و الله رالیږلی او ما وایي ما ته دعا وکړه چې خدای مالدار کړي هغه وایي بازار کې وګرځه او یو سړي نوم زده که ما ته به ووایي چې د دغه سړي په شان که دعا به وکړم خدای به د هغه په شان کړي نو ما ته ډېر مالدار ښکاري دا سره او سپین ارض ځي نو زه وایم چې زه دعا وکړم چې ستا په شان مې خدای کړي نوم راته لږ وښایه پلار نوم راته وښایه هغوی بچی کښېني پام کوم ما ورته یاد نه کېږي ما نه خبره لاول خو دوه خبرې دي زما یو خبره خو زما دا ده چې زه بیمار یم ناجوړه دا چې څومره ته ګل ته ګورې دا چې کوم تا ته مخامخ ښکاري دا ټول زما په مخ کې غوښې او چرګان او زما مال خوري زما پکې نصیب نشته ما باندې دا هر څه بند دي او ډبې راواغی چې دغه پیتي مال راځي او دا خورم نو مال به دې ډېرې دا به دې خوراک یې نو څه به کوي وی دویمه واوره دویمه دا وه چې ښځه مې ډېره زیاته خوښه وه زه یم ډېر زیات خوښ ښځه مې ناجوړه شوه چې ناجوړه شوه بیماره شوه ډاکټر بیا طبیبانو وی دا مري دا ختمېدو والا زه کېناستم چې ښځې دا ستا نه بغیر به ژوند څنګه تېرېږي چې ته نه یې خوښه مې ډېره وی ما ته وي 14 اعتبار دی خو ځکه مړه شم زما 40 کې به دې بله ښځه کړي نو ستا نه بغیر بله ښځه سوال نه پیدا کېږي چې زه بله ښځه وکړم وی چې په سړو اعتبار نشته او بله به دې کړي بس ما نه یو غلطي وشو زه لاړم او د ښځې د خواهند د خواهشاتو چې کوم اندام یې هغه مې ځان نه پرېږدم او ډاکټر طبیب لکه سنت چې سړی کوي برابر وګنډلم او رالم ښځې ته مې هغه اندام کېښود چې اوس ته یقین راغی تاسو اوس خبره ته مرې او دې وخت کې زما خواهش ته نشي پوره کولی بله ښځه چې څه کوم زه پې څه کوم خیر او خلاص اوس دې یقین راغی وی اوس مې یقین راغی وی خدای مې ښځه جوړه کړه خدای دې تباه او برباد کا خبیثه دا ستا کار دی اوس مې ښځه خدای جوړه کړه زه اوس بیمار یم قسم اخلاصه ده اسم نشم کولی د ښځو په مثال یم او زه ورته ناجوړ یم دغه پیتي مې خوراک دی ښځه مې جوړه کړه او اوس خفه کېږم اوس زه اسم نشم کولی دا چې څومره نوکران ته وینې که نه دا زما ټول څه د حلالو د حرامو خاوندان دي زما د ښځې او څه د حرامو بچي دي ښځه مې لګیا ده ګناه کوي او بچي دې پیدا کېږي ما سوال کوي چې زما پچان دی خدای کا غواړي کو زما پچان که نه هغه خدای دې بیخ وباسي دا ګوټ چاري راله ډېره ښه ده خو چې پرلت وغځم چې څه خورم نو اړه ته مې کېږي پرهیز مې نشته دی او چې څه کوم د خپلې بیبي سره د خپل شریعت او جایز مطابق نو هغې کې خدای پاک زه برابر ساتلی